بسم الله الرحمن الرحیم دا یو ډیره غټه خبره ده چې کچیرته میشتو سه یو ګناګور کاس وویني بیا هغه ته میش په غور ورکوي چې ته خو ظالمه روح سړی یې ته دا ګناه ویلې کې ته دا غلا ویلې کې ته زنا ویلې کې دا په غوري نه میش ورکوي بلکې په یو مجلس کې په زرینه خلق نوستوي یغه په مخ کې میش د خبره کې حالانکه د اسلام مقصود نه ده په دې کې بلکې میش شرمنده کوي ذلت مقصود وي رسوایی مقصود وي دا په شریعت کې ډیره د خطر ولا خبره ده حالانکه حضرت حسن رحمت الله علیه دا خبره بیانوي من عیر اخاه بذنب قد تاب الى الله منه ابتلاه الله عز وجل به چې یو کاس داسې ګناګور کاس چې یغ د یغه ګنا نه توبه استلی وي دای بیا هم په غور په ورکو چې الله تعالی کدای شدا کاس په هغه ګنا کې مبتلا کو دا چې کیم کاس په غور ور کوي دا کاسو کېدای شي الله تعالی په هغه ګناه کې مبتلا کو ویلې مشتو اس خپل دنیا خرپوي آخرت خرپوي کسه د میش فقها صلاحا بزرګون پیرون اګه چیرته یو کاس ته وایي چې ته زنا مکه ته زنا کې ته مناسب سړی ته غلا کې ته ډېر مناسب سړی دا مکه دا پرېږده د دغه پیر مقصد اسلامي او د اسلام په تور باندې دا سه پیغته په غور ورکول دا سه یخته خبره بالکل صحیح ده شریعت کې دا مقصود ده خو کچیره مش د خلک په مکه یخته وایي ته ګناګوري المینز نه کې ته ګناګوري ته دا شای نه کې پلور د داکو زیاده داکو په غور ورکوي دا خبره ډېره نقصان دي کې دای شي الله تعالی ته په هغه ګناه کې مبتلا نو کچیرته ته مقصد اسلامي نو دا بالکل په شریعت کې مقصود ده چې دا هغه کس روبله ځون ته اکشن او ورته وایي چې ته خو ماشاءالله کاروبار کړلای شي تجارت کړلای شي دا کړلای شي ته دغه ګناه نه ځون لري کا ګناه نه ځون باج کا ته دنیا و د هشاوي آخرت و د هشاوي نو الله تعالی د مشتو ټول د هر قسم ګناه نه په حفاظت کې وسو